زدهکوونکي څښتن طلا په نامه په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسېږي. درنو زده کوونکو او لیدونکو، لیلا فیضي یم له تاسو سره په شپږويشتم ګردي میز د ریاضي مضمون کې. موږ او تاسو په تیرو ګردي میزونو کې په 40 او په 15 ګردي میزونو کې راغلو. له تیرو ویډیوګانو څخه مو څه وکړې، پوښتنې وکړې او پوښتنو ته مو بېرته ځوابونه ورکړه. هغه کمنټونه چې تاسې راته کړي وو هغوی ته مو بېرته ځوابونه ورکړو. نن په دې شپږويشتم ګردي میز کې بیا هم راځو او د ارزونې په توګه له درسي ویډیوګانو څخه هغه ویډیوګانې چې نشر شوي دي له هغوی څخه موږ له تاسو څخه پوښتنې کوو چې بالخصوص په 10م ټولګي به غږیږو او دغه پوښتنې به د پولینوم او مساواتو په اړه وي. نو دغه پوښتنې لرو له تاسو څخه. تاسو به په ډېرې اسانۍ سره دغه پوښتنې د یوټیوب چینل لخوا او د فیسبوک پاڼې له لارې لاسته راوړئ. دا ویډیو به وګورئ او دغو پوښتنو ته به ځواب ورکړئ. ځوابونه مو کولی شئ په کمنټ کې هم ولیکئ یا هم په کتابچه کې یې حل کړئ. بیا وروسته اصلي ځواب موږ ته کمنټ کړئ، هېڅ ستونزه نه لري. که چېرته تاسې بیا پوښتنه لرئ، په کومه پوښتنه باندې نه پوهېږئ او کومه پوښتنه تاسې ته ګونګه واقع کېږي یعنې مبهمه کېږي، بیا کولی شئ بېرته په کمنټ کې راڅخه پوښتنه وکړئ. نو 10 پوښتنې لرو. دا 10 پوښتنې به له تاسې سره شریکې کړم. لومړۍ پوښتنه: ثابت پولینوم تعریف کړئ. تاسو پولینومونه حتما لوستي دي او لیدلي مو دي. نو ثابت پولینوم راته تعریف کړئ چې څه ډول پولینوم دی. دویمه پوښتنه: لاندې پولینوم په نزولي ډول، په څه ډول؟ په نزولي ډول. په نزولي ډول ترتیب کړئ. موږ دوه ډوله ترتیب درلودل، یو نزولي بل سودي. نو دا به راواخلئ او په نزولي ډول به یې راته ترتیب کړئ چې څه ډول کېږي. لرو x په توان د 5 جمع x 4 منفي 11 x مربع مثبت 26 x منفي 22. دا ترتیب کړئ. ترتیب یې راته ولیکئ. تاسې ګورئ 5 درجې ده، 4 درجې ده، دلته 1 درجه نشته. تاسې هغه باید راته ترتیب کړئ. درېیمه پوښتنه: درېیمه پوښتنه د معادل پولینوم ځانګړتیاوې څو وي؟ څو دانې وي؟ صحیح ده. څو وي بیان یې کړئ. یعنې معادل پولینومونه کومې ځانګړتیاوې لري هغه به راته بیان کړئ. ځانګړتیاوې. څلورمه پوښتنه: د لاندې پولینوم عددي قیمت. څه شی؟ عددي قیمت ترلاسه کړئ. څه شی ترلاسه کړئ؟ عددي قیمت به ترلاسه کوئ. معادله به یې زه تاسو ته ولیکم. px مساوي کېږي په x مربع مثبت 4x مثبت 2. دا مساوي په څو کېږي؟ تاسې به یې عددي قیمت راته پیدا کړئ. پنځمه پوښتنه: لاندې پولینوم جمع کړئ. یعنې د جمع عملیه په دې لاندې پولینوم باندې چې کړئ سرته ورسوئ. دا مثلا px مساوي کېږي په 4x 3 یا x مکعب مثبت 0x مربع مثبت 6x منفي 2. بله چې ده qx مساوي کېږي په 6x 3 مثبت 0x مربع مثبت 2x مثبت 9. دا جمع کړئ راته او ووایاست چې د دې حاصل څو کېږي. شپږمه پوښتنه: په شپږمه پوښتنه کې به ووایو چې په موږ څه
ډول کولای شو، یعنې موږ څه ډول په کوم صورت باندې کولای شو چې پولینوم سره ضرب کړو. چې کړو؟ ضرب کړو. د عملیې جمع به راته عملیې راته ښکاره کړي او د ضرب عملیه به همداسې په شفاهي ډول سره په لیکنه کې راته ووایاستئ چې لومړۍ افاده له دویمې افادې سره په څه شکل باندې څه کوو؟ جمع کوو. اوومه پوښتنه، په اوومه پوښتنه کې به وایو چې مساواتو یا روابطو ته به راسو. په ریاضیاتو کې روابط په څو ډوله دي؟ تاسو یې راته نومونه واخلئ، نومونه یې ولیکئ. یعنې ریاضیات په څو ډوله دي؟ د ریاضیاتو روابط. اتمه پوښتنه، معادله کومې ځانګړتیاوې لري؟ معادله کومه ځانګړتیاوې لري؟ تاسې هغه ځانګړتیاوې راته ووایاستئ چې کومې ځانګړتیاوې لري. نهمه پوښتنه، په نهمه پوښتنه کې موږ د مساواتو په هکله درس ولوستی و. نو زه یو مساوات لیکم، تاسې ووایاستئ آیا دا یو مساوات دی که نه؟ یعنې دغه مساوات چې زه تاسې ته لیکم دا یو مساوات کېږي که نه کېږي؟ موږ لرو A مثبت B کل مربع مساوي کېږي په A مربع مثبت 2AB مثبت B مربع. آیا دا یو مساوات دی که نه دی؟ لسمه پوښتنه، د لسمې پوښتنې لپاره موږ راځو د درجو په هکله یا د لومړۍ درجې معادلو په هکله. د لومړۍ درجې معادله دوه مجهوله، البته دوه مجهوله معادلې په کومو میتودونو یا طریقو سره موږ کولی شو چې سره حلولی شو. یعنې په کومو طریقو سره موږ راځو او دغه دوه مجهوله معادلې موږ څه شی کوو؟ حلوو. دا به تاسې راته ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، تاسې ولیدل چې ما لس پوښتنې له تاسو سره شریکې کړې. دا مې لس پوښتنې، تاسو دغه لس پوښتنې وګورئ، ځوابونه یې پیدا کړئ، ځوابونه یې له ما سره په کمنټ کې شریک کړئ. وروسته بیا زه د تاسې ځوابونو ته هم ځواب وایم، هغه کمنټونه چې تاسې راته وکړئ. که چېرته بیا هم پوښتنه لرئ، ستونزه لرئ، وړاندیز لرئ، کولی شئ له ما سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. دا کمنټونه کولی شئ د فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل له لارې هم راسره ولرئ. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، لیلا فیضي د ریاضي مضمون په برخه کې تاسو په پاک څښتن تعالی سپارم. الله مو